د مهمو خبرونو سرټکي. خلکو سره ښه چلند ته د اسلامي امارت د غړو رابلل. د نغلو د لمریزې برېښنا د تولید دستګاه ګټې اخیستنې ته سپارل کېدل. میدان وردګ ولایت کې 1000 راستنه شویو کورنیو سره مرسته. او لندن کې د فلسطیني دولت د سفارت پرانیستل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن سه شنبه د مرغومې 14مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت غړي انس حقانی د خوست په یوه دینی مدرسه کې د فراغت غونډې ته په وینا کې له حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې له خپل علم او منصب څخه داسې استفاده ونه کړي چې خلک له اسلام او دین څخه متنفر شي. نوموړي ټینګار کړی چې دینی عالمان باید له تواضع کار واخلي، ځانونه د خلکو خادمان وبولي او د دعوت چارې د خلکو حساسیتونو ته په پام سره ترسره کړي. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال حاجي مالی خان صدیق هم له دینی عالمانو وغوښتل چې د خلکو ستونزې په رښتیني ډول چارواکو ته ورسوي او هغوی خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کړي. د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د نغلو 22.15 میګاواټه لمریزه برېښنا د تولید دستګاه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر په دې مراسمو کې وویل چې دغه دستګاه د 18 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې تر یوه حده به کابل کې د برېښنا د کمښت ستونزه هواره کړي. بلخوا د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د نغلو 22.15 میګاواټه لمریزې برېښنا د ګټې اخیستنې مراسمو کې ویلي چې د هیواد د اړتیا وړ برېښنا برابرولو لپاره جدي هڅې روانې دي. حنفي ویلي افغانستان پخوا 200 میګاواټه برېښنا درلوده، خو یوازې په یو کال کې د 1200 میګاواټه برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه شوې ده. حنفي دغه راز له خلکو وغوښتل چې په هیواد کې د برېښنا د کمښت ستونزې په پام کې نیولو سره د برېښنا سپما ته پاملرنه وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د برېښنا تولید پروژو تطبیق او چارو پر مخ وړلو په موخه د کجکي برېښنا تولید بند دویم فاز دویم پړاو مالی تمویل او ودانیزو چارو تطبیق لپاره له کجکي پاور انرژي او ملي بانک سره هوکړه لیک لاسلیک کړ. دغه راز د برېښنا انرژۍ تولید پروژې تطبیق لپاره هم د افغانستان برېښنا شرکت له ملي بانک او زولرستان شرکت ترمنځ هم ګډ هوکړه لیک لاسلیک شو. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د حکومتي ځمکو د اجارې ورکولو د قانون له مخې د دغو ځمکو د سپارلو بهیر په رسمي ډول پیل شوی او په لومړي پړاو کې 22,250 جریبه به حکومتي ځمکه پانګوالو او سوداګرو ته په اجاره ورکړل شوې ده. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري د ځمکو رئیس مولوي محمود مظلوم د کرنې وزارت د یو شمېر رئیسانو او اجاره ورکوونکو په شتون کې د کرنې وزارت په مقر کې د اجارې تړونونه لاسلیک شول. مولوي عطاالله عمري د دغو مراسمو پر مهال وویل چې د امارتي ځمکو اجاره ورکول تر دې وړاندې د قانون د نشتوالي له امله ځنډېدلي وو، خو اوس د اجارې ورکولو د قانون له تدوین او منظورۍ وروسته د پانګونې لپاره زمینه برابره شوې ده. په میدان وردګ ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري 1000 هغو کورنیو ته چې په دې وروستیو کې له بهرنیو هیوادونو څخه راستنې شوي دي د ترکیې د سرې میاشتې د افاد ادارې او د IHH خیریه بنسټ په مالي ملاتړ شاوخوا 4 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. د مرستو د ویش پر مهال د افغاني سرې میاشتې ټولنې عمومي رئیس مولوي شهاب الدین دلاور وویل هیله ده چې دغه مرسته به د اړمنو کورنیو په ژوند کې د اسانتیا او مثبت بدلون سبب وګرځي او د هغوی د ورځنیو ستونزو په کمولو کې به اغیزمن رول ولوبوي. د یادونې وړ ده چې په دې مرسته کې هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه اوړه، 10 کیلوګرامه وریجې، 10 کیلوګرامه نخود، 15 لیتره غوړي، 15 کیلوګرامه بوره
10 کیلوګرامه مکاروني، یو قطۍ غوړي، یو پاکټ سیریلاک، یو بوتل د ظرفي مایع، یوه تخته کمپله او 2 قلمه البسه ورکړل شول. د کانون او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان د تخار ولایت په چا آب ولسوالۍ کې د سرو زرو کان پر سر د قراردادي شرکت او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښته تایید کړې او ویلي دي چې په دې پیښه کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. د افغان په وینا د دغه وزارت یو پلاوی د پیښې د څېړنې لپاره تخار ولایت ته لیږل شوی دی. هغه زیاته کړې چې د پیښې نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. پوهنې وزارت ویلي چې د هیواد په ګرمو سیمو کې د ښوونځیو 4.5 میاشتنۍ ازموینې پیل شوي دي. د یاد وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په ګرمو سیمو او ولایتونو کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو او روزنیزو مرکزونو 4.5 میاشتنۍ ازموینې پیل شوې. کابل ښاروالۍ ویلي چې د ښار د بېلابېلو ناحیو په کوڅو، سړکونو او عامه لارو کې لسګونه د لارښوونې لوحې لګول شوي دي. د کابل ښاروالۍ استازی نعمت الله بارکزی وایي دا بهیر په 3مه، 4مه او 5مه ناحیه کې بشپړ شوی او همداراز د دغو لوحو د نصب لړۍ په لومړۍ، 2مه، 6مه، 8مه، 10مه، 11مه او 18مه ناحیه کې روانه ده. د خواړه او کرنې سازمان یا FAO په یوه راپور کې د موسمي وړاندوینو له مخې د 2025 له نومبر څخه تر 2026 فبرورۍ پورې په افغانستان کې د اورښت کچه تر عادي ټیټه او تودوخه تر عادي لوړه ده. د واورو زیرمه د تیرو 25 کلونو تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې چې د پسرلي د اوبو لګولو، غنمو او نورو کرنیزو حاصلاتو او څړځایونو لپاره جدي اندېښنې راولاړې وي. د هرات د ولایت ویاند محمد یوسف سعیدي پر ایکس لیکلي چې په 2025 زیږدیز کال کې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې شاوخوا 350 لوی او کوچنیو تولیدي کارخونو خپل عملي فعالیت پیل کړی دی. د هغه په وینا د صنعتکارانو هر اړخیز ملاتړ، د پانګولو لپاره اسانتیاوې او د جوازونو د ورکړې د بهیر اسانه کېدل د صنعتي ودې مهم لاملونه دي. د دغه کارخونو پراختیا نه یوازې کورنی تولید پیاوړی کوي بلکې د سلګونه کسانو لپاره د کار زمینه هم برابروي. د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان پرون ورځ 251 کورنۍ راستنې شوي دي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 23، د هرات د اسلام کلا له لارې 7، د کندهار د سپین بولدک له لارې 24 او د ننګرهار د تورخم له لارې 180 کورنۍ راستنې شوي دي. سرچینې ویلي چې 2110 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. له هیواده بهر دا چې په لندن ښار کې د فلسطین د نوي سفارت د رسمي پرانیستې مراسم ترسره شول. په بریټانیا کې د فلسطین سفیر حسام زملود وویل دا ګام یوازې د نوم بدلون نه بلکې د فلسطین په سیاسي او ډیپلوماټیک بهیر کې یو بنسټیز بدلون دی. نوموړي زیاته کړې دا بدلون د خپلواک فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو په لور مهم ګام ګڼل کیږي. بریټانیا د 2025 کال په سپټمبر کې فلسطین په رسمیت وپیژاند چې موخه یې د دوه دولتونو د حل لارې پیاوړتیا او د تلپاتې سولې لپاره د لارې هوارول بلل شوي دي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو امریکا ته تر لیږدول کېدو وروسته د نیویارک په فدرال محکمه کې ځان بې ګناه بللی، ویلي دي چې په زور تښتول شوی دی. نوموړي د امریکا لخوا پرې لګېدلي د ترهګرۍ او نور تورونه په کلکه رد کړي دي او ټینګار کړی چې دی د خپل هیواد قانوني ولسمشر دی. مادورو دا څرګندونې 2 ورځې وروسته له هغې وکړې چې امریکا هغه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیولی، هغه عملیات چې واشنګټن یې د قانون د پلي کولو اقدام بولي، خو وینزویلا متحدین یې د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض ګڼي. د مادورو وکیلانو هم ویلي چې د هغه نیونه غیر قانوني ده او د یوه خپلواک هیواد د ولسمشر په توګه باید له قضایي مسؤلیت څخه برخمن وي. هغه ادعا کوي چې امریکا یې نه مني او مادورو د وینزویلا مشروع مشر نه پیژني. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د سویس دولت د امریکا لخوا د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له نیول کېدو وروسته په سویس کې د نوموړي او د هغه د یو شمېر نږدې کسانو شتمنۍ کنګل کړي دي. په راپور کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاند له قبله ویل شوي چې
په دې امر کې 37 کسان شاملیږي، خو د دوی د شتمنیو د کچې په تړاو جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بریټانیا سان مجلې راپور ورکړی چې د ایران د وروستیو لاریونوالو له ځپلو وروسته یو شمېر امریکایي پوځي جیټ الوتکې او ځانګړي ځواکونه بریټانیا او آلمان ته لیږدول شوي دي. راپور زیاتوي چې دا پوځي خوځښت ښایي د ایران له روان وضعیت سره تړاو ولري. د راپور له مخې د امریکا د 160مې ځانګړو هوایي عملیاتو قطعې پورې اړوند الوتکې د بریټانیا په رافید پورټ هوایي اډه کې ښکته شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که په ایران کې لاریون کوونکو ته زیان ورسیږي، واشنګټن به سخت غبرګون وښیي. او وروستی خبر مهم ده چې د ترکیې او امریکا ولسمشرانو په یوه ټلیفوني اړیکه کې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې او نړۍ د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ترکي رسنیو د راپورونو له مخې په دې خبرو کې دواړو لورو د ترکیې او امریکا د اړیکو د دفاعي صنایعو په برخه کې د همکارۍ او د سیمې او نړۍ د بدلونونو په ځانګړې توګه د وینزویلا او غزې په تړاو بحث او خبرې کړې دي. اردوغان په خپلو خبرو کې د وینزویلا د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغه هیواد باید بې ثباته نه شي. له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو هم دومره وو.